أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مسله شروع مبارک دا خوونه کې چې رسول الله فرمای انسان شکل دغه اهتمام او عمل کې راوړي د سړي رب الله جنت ور نصیب کې او جنت ته ور داخل شي. سړي رم ته بیان کړي او په نیت د ترغیب او عمل نن یو بل خو شي غیر ویل شي غیرت د الله په دین باندې کله کو درېدل کله چې بری باندې تجاوز او برید کیږي نو به سخت مقابله کول یو اثر کې درځي ولی الله انسان هغه چې کله رب العالمین د دین بی عزتی کیږي نو د شور باندې غوسه کیږي لکه څنګه چې پړنګ او زمره غوسه شي. حدیث کې نام راځي د الله نبی فرمایي چې د قوم د هلاکت د فر الله ملائکه ورته تشکیر کړو وی ورته بده کې هو یو بزرګ شه دی ذکرونه کوي عابد دی ویشاول په همدا باندې ورواړه واجه دا واجه زما د دین تخریب بکې دو بی عزتی بکې دا د بتندې کې بشر دا گنجوال هم نه راتلو. دی عالم مرګه دا خبره نقل له وی اگر قران او سنت درس کو یو طرف نارینه په بل طرف زنانه منځ کې پرده وازه کدا جایز نه ده چې انسان د بردې زنانه لا برې راس مخ د قران درس وري نه شوري کی د دې یو بچو هیڅ یو زنانه لا سور وړو غته د پلان نظر به پرو د سمره زمره ورته ویل شي دا کار به مونږ کې نور سختی ورته کارانه کړه الله رب العزت د بری بغیرته باندې دومره خپه شو چې د قمولیت د کټ نه روغ ورځو هیڅ نه نوري سبه مرش سب د کټ نه راغورځیدل او به مړ کېدل. د ساسه نور سره غیرت رسول الله علیه ویل چې اې د الله نبی زما زنانه سره به شړې بد اخلاقی کې او زبر سلور غواهانو په څیر ګرځم صحابه غیرتی خلکو د الله نبی ورته ویل چې ستانه سب نبی کې غیرت زید دی او دغه نه سب الله کې غیرت زید دی شکل الله رسول غواهان شرکړي دا ضروری دی په دین د اسلام غیرت. اسلام کې علماء دا ذکر کړی و کراهه شرکت الغیر فی حقه د په حق کې د بل چا شریک کېدل دا بد ګڼل دا غیرت. د دې وجه نه اهل علم دا فرمایي چې خنزیر دغه حرامه ده دغه په اهل باندې چې کله برید او تجاوز کیږي نو هیڅ پروا نه لري کله چې انسان دغه دغه سره عادت والی به بدل تم د شي بریدونه او تجاوزونه کیږي د په طبيعت کې بشرتم گنجواله نه راشي ستایو حق دی د بل چا شرکت دا پکې نه منل دي ته ویل شي غیرت او دې ته ویل شي د ایمان مسله. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بعض احادیث وګورئ او د بعض علماء آثار او به صفیدی کله چې دا صفت په انسان کې موجود شي د الله په دین باندې غیرت کول او د الله په دین باندې خپل سر نه تیرېدل نو د انسان به رسول الله فرمایي جنت په باندې لاړ شي. او که سره دا خبره کې جسمه اثر دې بچ کړي شي اگر که دین د انسان تخریب کړي شي او غره برباد کړي شي د رسول الله سنت ختم کړي شي نو یاد ساته جنت لدل به ګران دي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي تاسو د عائشہ غیرت لګورئ وېزمان او بت نبی کریم علیه الصلاه والسلام ما سره وی په دې وخت کې دا اوه زمره د کوټینا نو مال ډېر غیرت راغی فغیرت علیه مور من غیرت وکړي شنو بس زمره دا څنګه د بلی بیبي سره وخت تیری ځکه دا انسان په طبيعت کې خبره پرته ای وېدا پر اوه نو زمام کته چې سړی څه کوي وېزه به ورالم ما ویل یا رسول الله وهغه چې کله راغون زما سره دې خطه پورته کېده څنګه په منډه باندې رالم زما پوښتنه کړې چې دا ولې مې شنه اسی وې ما دا خبره وکړه چې زما دا نوبت ده لکه چې بلی بیبي سره چره تیرې وې شنه جبريل ما خو لراغه خوشون کې موت دوړ په یو ځای کې او د حیا د وجه نه مال اشاره وکړه د الله سره بندګي مې کوله په دې باغ کې یا په دې ځای کې
ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایي دي زموږ د الله غیرت دا دی هغه غیرت کوي چې مؤمن انسان کم ځای کې الله بن کړي دی او الته ورشنو بده باندې الله خبري دا ګناه څنګه الله بدل راځي او دا مؤمن څنګه الله دوست نه شکل د سړي دوست بده چې ګرځي راګرځي شي په خبري تبعات اغلب بوج رسیږي ګناه له وړاندې کېږي ته جابر سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي وی باز په غیرتونه کې اخر چې موږ الله سره مینه دا او باز اخر چې الله سره ورانه ده اخر غیر چې الله رب عزت سره مینه ده هغه جدا دی او هغه غیر چې رب العالمین سره ورانه ده هغه جدا معنا دا شو چې کله یو سړی تکبر کوي بده باندې څنګه الله خبريږي غیرت کې راځي خو دغه انسان د دشمن په مقابل کې د خپل انداز کاره کې د تکبر دا به د شي چې رب العالمین به خو راځي او کله چې انسان په باطل کې د تکبر کاره کې دی باندې الله خبريږي ګوره د غیرت څنګه الله صفات هم راغی جابر بن عبد الله فرمای رسول الله فرمایلی دي وی جنت داخل شو وېزمن وړاندې د یو انسان د خو اوازونه او کشار او تاسو موږ چې دا څو دی دا بلال لې اغله مې ویل چې بلال دا کوم عمل ته کوي وجه شکل او د څو کوم دغه نور څه به دوه رکعات مونږ کوم وی بری بغل کې موقع ته چې ډیرو مزیدار بلډینګ دی تعمیر دی او دغه به مخ کې ډیرو کې صحور ناصله وختنه موږ چې دا چیرې پر عمر ابن الخطاب اراده مې دا و چې زه کور لور داخل شم خو د عمر غیرت شکل راځي چې ایست را ورسې شو ګور عمر سے عمر غیرتی عمر رضی الله عنه ورته ویل به ابي و امي يا رسول الله عليك اغار زما مور ابن سره قربان اې الله رسول زو بتا باندې غیرت کوم ته بس ما خو راځي دا ګور دومره کې سمجھدار شه بده چې په جنت کې ما رسول الله د عمر غیرت لحاظ کړی او د کور لور داخل شوی دی د قشن غیرت پیدا کول پکار دی چې د شا کور له سړی بغیر د اجازه نه ور داخل نشي د زنانه دغه د اجازه نه بغیر ونوځي او یو په غیرتونو کې غیرت دام دی چې انسان د تلویزیون وغیرہ د کول له نوړي زګر ډېر به غیرتی پیدا کوي سړی او شمین د لیکل ابن باز دی وې د دې به د شي مثال راځي لکه سړی د چوک نه سړی راوړي د کور کې ځان سره کینی دغه زنانه مرته ګورو دغه خور ورور دا ټوله خو چې به غیرتی رئیس خلکو دې شي پروا نه لرلې انس بن مالک فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بای زنانو سره ونه بدی کې او بیبي وا چې هغه په یو کاسه کې طعام برابر کې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وکړه چې دا خادم طعام راوړو نو دی بلې خجل غیرت ورغه جسمه پر کور کې ناس څنګه راغله کور نه ورته طعام راځي نو ایسه بده شو کیفیت باندې دی خادم نه طعام اخصو چې د لاس له اشتراک ورګه کاسه ماته شو طعام ختم شو الله نبی دوی ویلې وی غرت امکم د ملګرو لوي تاسو بری باندې خپانه شو د خادم له وسو مور غره غوسه شو اقا خادم ځان سره بیکینه ور ودا غیرت کړاله او دې زنانه له ویلې چې ته بوزدل روغ لوکي ور کوي زکه دته مات کی دلیل به دې باندې شداد عائشه رضی الله عنها کور او هغه دومره غیرت کړاتل چې رسول الله شرکت پر رسول الله کې د بری زنانه شرکت ځان سره نه منو دا ربونه په طبيعت کې مدا خبرې دې په طبيعت کې د خدای شوی ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي مؤمن انسان بغیرت کې والله رب عزت دنه بغیرت کړي سخت دي الله دې غیرتی دي د الله بدین من ودرېدل د الله دین د لپاره مال قربان اول سر قربان اول به د الله غیرتون لګور شي دي په مقابل کې الله تعالی به جنت درکې دنیا کې هم پیسې کوم کوي عبد الله بن مسعود فرمایي رسول الله فرمایلی دي هیڅ څوک رب العالمین په غیرت کې زیات نشه د دې وجنه چې الله رب عزت دا ګناهونه بند کړي دي حرام کړي دي او الله رب عزت په دې مدح باندې خوشاليږي نو د خلکو له دا خبره کړي چې دا زما توصیف او مدح کوي غیرت زموږ د الله صفت دی زموږ د نبی صفت دی نو بکار دا چې به ممکن دا صفت راشي به جنت له ورزو یو حدیث کې دا راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ورځ انور تور شو د الله نبی منځو کې ډېر وګد منځو کې قیامت به روغو کړه رکم ډېر وګدا وکړه به سر اوچت کې به دا روغو وګدا کړه لیکن دا په نسبت سره ولا کم وا په دې کیفیت باندې د موږ ګډیر وګ دغه نور شه سلام وګرځو د انور شه د نور د اثر کې کار شوی و پر قیدله د الله نبی خطبه بیان کړه حمد ویلې او د الله سنې ویلې او د شی ویلې چې د نور خمر دا ګور د الله قدرتونه دی او دا چې د مرګ او د شاده ژوند د وجنه دانی ولې کیږي نه لکه ډېر انسان دا د پلانې د وجنه دا تور دا سورې پرې وته کله مجدا کیفیت ولید د الله تکبیر بیان کوي او د الله دعاګانې وغواړي او د قشان درودونه وایي او صدقې ورکړي اې د محمد امته عليه الصلاه والسلام هیڅ بدی تاسو کې د نشته رب العالمین چې څومره غیرت لري چې کله دا یو غلام یعنی یو بنده زنا کوي یو زنانه زنا کوي زمونږ الله ډېر غیرت کوي
وسکیږي بده او به ویل شي محمد امت عليه السلام کچر تاسو پویږي په اقا عذابونه باندې شمال معلوم دی تاسو ډیره شړه کړي ولکم خندا کړي وي او ما ګور تاسو دا دعوت درکې دلیل بده شي بده حدیث کې د الله غیرت ذکر شو حرام لشکره انسان وړاندې کیږي ناری نه یو کزنانه رب العالمین غیرت کې راځي غوسه کیږي چې دا سره ولې بده طرف باندې راغی دله به سزا ورکي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی حاله بنت خویلد وی رسول الله نے اجازه طرف کړی چې کور لاره شم د رسول الله کینه وا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر خوشاله شو طبيعت کې شو د خدیجه د وجنه نو عائشہ به فرمایي دا خوشحالي مال خون رانه کی زګه د عائشہ سره ډیره مینه و وی ما ورته ویل ته دا بډې همیشه یاد ای دا شي بډې شي کبي کړي کړي زنانه بډې شونه دغه د خپل سرواله پیدا کی شرط به عربو کې نور زنانه شته کني شم دا خدیجه ته یاد ای هغه په شوی دا الله رب عزت تعالی دغه په وښ کړي رکبي به درکړي د مانخ په ځان ورته آیت کې ګوره دې کې د عائشې څومره غیرت راغی اې دې دا مقصد چې د رسول الله د اسما سره ناشته او د اسما سره یې او د هر وخت زما پر کور کې درې د طبيعت کارول رب العالمین کو شای غیرت نه ډکه غیرتی زنانه عائشہ رضی الله عنها فرمایي اورز به رسول الله اورکه په دې مناسبت باندې چې لټولې مې زما پر بستر کې نو نزله کې میدان راشدا کې دې شول د بل زنانه خواله ورغلي وایي چې کله ورله ما غره کوشش دا کوله دا خبره کوشش دا کې ویلي سبحانك وبحمدك سبحانك پاکي تعالی او بحمدك وحمدنا تعالی لا اله الا انت اڅ نشه حقدار د بندګي شوا ساله زوزان سره مې د شي ویلې چې زما مور پلار د سانه قربان شي یا رسول الله زه په یو حالت کې معتبر حال کې زما خو پتا باندې بل ګمان راغی ما د شي ویلې زما نو بد لکه چې کومې ولې بلا ورکی او ته په دې وخت کې رب العالمین بندګي شروع کړې ده در عائشہ غیرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله بین راجم شوي فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شي ورته ویل شي د ټول بیان مبارک برابر والے کوا د الله نبی برابر والے کول خو محبت ټول سره یو رقم ساته رسول الله بده شو دعا کوله شي الله کوم شي ما په اختیار کې هغه ما پوره تقسیم کړی دی نوبت وغیرہ حکم چې ما په اختیار کې نشه هغه کې تمام منی صدا مینه د عائشه سره زیاته ده ځکه غیر اختیاري ده د رسول الله په واس کې نو وی فاطمه ورته خبر ورکړه چې رسول الله ازما پلارا سره به نه دي خبرې کوي او د شي مسله رسول الله ورته ویلي یلوري ته هغه شیخ خو نه غني چې سب لري خو غني ویواله نه ورته ویلي وې د دې عائشه سره تمینه کوازه ک دې سره اسمان مینه د زنانه وجه سره بغیرت کې راغلي دي هغه ورلو دا خبره غوله وکړه زینب رضی الله عنها چې دا رسول الله بیبي وا عائشه به فرمایي چې دې بس ما سره اکثر ټکر کوله معنا بده بنتوب کې خو کبه دا چې پیغمبر زما خوشاله شو ما بداو چې ما سره ډیر کې زما خوشاله او دا ډیر وکړه زنانه ود الله ډیر یریدون کې وا رښتونی لهجه وا چې رحمي به کول او صدقې به زیاته ورکولې وې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې زنانه سره لګرم د ټول سره یو رقم ژوند تیروا د امین علی سویه کا وی رسول الله صلی الله علیه و اخر ایسه په ما باندې نقد شروع کی چې د یو عائشه د عائشه د بل څوک لیدل نه دي چې د ذکر کیږي عائشه دا رقم ته زنانه د عائشه دا رقم زنانه د عائشه دا رقم زنانه نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله د دستور بلاندې وکړه چې اوس ما جواب وکړي به مال اشاره وکړي زه سره اوس خبر صفا کوم چې د ازما مين ورته ورزل کې الله پیدا کړو نه په دې باندې ستاسو نبی ولې ځړ خفه کیږي چې دا خبره کوي سخته وی اخر کې ایسه زور مخله ودرېدم خبر مو سره شروع کړه وتبسم او رسول الله په دې وخت کې مسکه شو دمر ویلې انها ابنه ابي بکر اے زینب دا خدا ابو بکر شه بلور ده ابو بکر هغه سړی دی چې مې حق نه دی پوره کړی درسو چې الله حق پوره نه کوي نو ته زما سره بده کې جنجال او باسونه مکه وازمانه دی لور سره ډیره مینه د رسول الله دغه سره دغه پلار د وجنه مینه ساتله چې پلار ډیره نیک او غیرتی سړی حاصل دا معنی چې دا صفت کړ په انسان کې پیدا شي دی ټول غره رسول الله باندې غیرت پرې مناسبت نه کوي خواهش پرستی و بلکې دا وجه چې دا د الله یو نبی دی او پرې چې ما سره بده کې عزت ناس دی بل چې دا د الله نبی دی پرې چې ما سره بده کې عزت ناس دی به طریقه جوړوله د حفصه رضی الله عنها رسول الله ورغه غور باندې د شاتو صوبو شربت وسکلو وې صفیه له ویلې د دې ځنه خو رسول الله راغله
او عسل ور باندې شکرې دي نو کستا خو لړغه ته ورته وستاره خو نه خو د مغافر بوې نشي دی بوټي رسول الله بد ویډه بد غنله زبم دا خبر وکم اخر بسړې ډیره تیار کو چې ایسره غنه بس کار نه کوي و چې ډیره کړه د صفیه خواله چې کله راغی دا د رسول الله بیبي وا د حی ابن اخطب لوروا چې خیبر کې د نکاح کړه یو ورځ نبی رسول الله دا مطالبه وکړه ویلې اوخ ورکه دا خو يهودانه ده دله څنګه ورکم رسول الله درې میاشتې د زینب سره ورانه کړه د بل مسلمان رو سره درې ورځې پورې ورانه جایز دی غنه بده خو نه راو خو د خپل خزر په درې میاشتې پورې جایز سره ورانه کی چې دا څنګه دی بدی بیان کړه دومره عزت نه کو حیا نه کزنه شو په اوخ باندې بخاطر رسول سیرت په کتابونو کې دا ویل شوی دی رسول الله په صادر د شتاو کې بری ملګرو دلته به ورته اوخ دا ګونډه ماته کړه چې بری باندې خپل کې رشي دی اوخ لدی چې کوم دی بخ په دې نشو کې خود له دا زنګون به ورمات کې وسره مال حیا راشي او کله به سره دینور سره نو دا پاس کو چې ته خو دې يهودنی لوري بلار دې يهودي لري رسول الله بشراغه ولې خپې داخله مال دې خبره کوي ګوره ته ورته شي و چې د یو پیغمبر په نکاح کې د یو پیغمبر لوري ما او د بل پیغمبر اورېره ما د موسی علیه السلام اورېره او د هارون په خاندان کې راغلي او د قشن ما په نکاح کې به دا د ستاره شي جواب نشي کولای چې دا خبره وکړه چې به باغ ټول غلي شو به شکر دې خو راغی ورته دا خبره وکړه چې یا رسول الله تا خو چیرته مغافر خورلین دی وینا د حبسي خو له به ورغه ورته ویل چې ته به شربت نس کی وینا ما ورته حاجت نشته نو سعودي دا خبره وکړه چې خیر دا شیخ عمر باندې بن کې نو قلت عائشه به فرمای ما ورته چې اوس کو ته چپ شه چې اوس پیغمبر دې خبر نشي چې دا یو پروګرام ته برابر کړي لري چپ شه خبره خو بند شو ټول علی سوي شو مت غریبانان یو نشات لرونه بل لکه څنګه چې مو ته خپل راځي او دا شی نه نو دغه خپل چې ورځي هغه بس کنه کې دې ګوره د عائشه او د صفی څومره غیر ذکر شو چې رسول الله ځان راواړو الله به ایتونه نازل کړ عائشہ رضی الله عنها فرمای وی صفیه بډیر ته عام برابر و داس دې بنوا یو ورځ ته عام برابر کې رسول الله صلی الله علیه و آله غلام سره وی ما د شي کیفیت باندې کې راکش کې چې ایسه هغه د لاس پرې وته هغه ماچ رسول الله وی دې بدلره جواز لو کې ورکای ګوره په دې حدیث کې د عائشه دا غیر ذکر کړی شوی دی د رسول الله من ټول ځان لراړول او تاول قران او سنت شکل انسان مطالعه کې به دې ډېر احادیث راغلي دي او د سلف صالحینو ډېر واقعات عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله په شکل وته قران دازي کوله چې تر څو پورې د کومې بیبي هغه قران اوږي هغه ځان سره روانه کی وی تر دې پورې چې عائشه او حفصه باندې دا مسله وشو موږ دواړو سره وته وی چې دواړو سره وته نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عائشه سره به سروي کې مناسو شریک پالن او د شپې به سره مثلا کو نو د حفصه ورته ویل شي عائشه تاسو ما په دې وخت باندې نسوره کې تاسو ورشه سره وګورئ چې دا څنګه تیز کې غیر تیز دی هغه سره وځدا چې د پیغمبر د عائشه بری کې جواب کې ځکه نه پیغمبر بس ما سره کېنی عائشه به ورته وی سیدن هغه پوه نه شو هغه سره حفصه بری وخت باندې سوره شو رسول الله چې کله راغی هغه دا ګمان کو چې دا خدای عائشه هغه وکړه او دغه وخت دی هغه کې جواب ایسه هغه وردن نش نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله دغه سره د مجلس شروع کی او ور سره روانو شنو ما زبر حقته شوم د خپل خپل په دې سرګړي کې واله او د شي دعا مې کوله چې یا رب صلیت علی عقربا او حیا الله ما باندې شي مارو لړم مسلک شمال او ټک راشو د پیغمبر ما خواله راشو ورته چې ما سره پاتې شه کو سره کته کېږم ورته مې دې نه یاد لاس نه راسم چې راځم ماري پالان لا یا زماري کې جاویل راځه خدا برداشت مې نشو کولای ځکه نور صحابه و خدا خپل خپل په دې سرګړي کې والا چې وشه عمر لړم پیدا شو مال ټکرا کې ګوره د محبوب دې محبت کې د خپل بدن نه تیروا د مار چې شل تیار شو د لن چې شل تیار شو خدای نشو برداشت کولای چې رسول الله د حبشه سره څنګه د پاتې شي واسي دغه سره وګرځيږي اې دې ډېرې فیدیم دي یو پیدا په علماء دا ذکر کړی چې کله په انسان کې غیرت دی دغه عزت په همیشه ساتل کېږي او کله چې په انسان کې غیرت نه دی دغه عزت خامخا لوټ کېږي بربادي کېده دویم دلیل د دې خبره دی چې کله په انسان کې غیرت در قوي ایمان والا دی د قوي ایمان پیدا ده چې د جنت لور باندې داخل شي ځکه رسول الله فرمایي چې 380 خوونه کې څو خوونه بچا کې پیدا شو هغه الله جنت لبوږي یو به دقه خوې دی د زموږ شو ټول ارمان جنت لور داخل شي اساسي بنیادی سبب غیرت او بل در رب العالمین دنه کو اکرام بږي کیږي الله رب عزت موږ له فرمایي چې ګور دي چې له ګناه د مرزه ځکه په دې باندې ځکه پکېږم غیرت کړه زمانو د الله د شاعر احترام وساتل شو او د الله د شاعر احترام چې کله سړی سړي د جنت ته ورځي
او دې کې د انسان هغه نرتوب معلومیږي چې زما پر طرف باندې څنګه دبل سړی راغلی دی، زما د کور په طرف باندې څنګه راغلی دی، زما د محبوب په طرف باندې دبل څنګه راغلی دی، لکه څنګه چې د صحابه د واقعیت مته سو ذکر کړ. او بل پدې کې ناشنا لوی فائدہ دادا چې په جامعه کې کیسه اخلاق خوريږي او بد اخلاق هغه بنديږي، بے غیرتی څخه ډالو بد اخلاقی پیدا شي، بد اخلاق راشي. د دې وجه رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لړۍ چې صحیح بچا کې موجوده شو الله رب عزت به جنت ته بوجي یو پاغه خوونه کې من او تاسو ذکر کې غیرت دې صحابيات چې موږ دا واقعیت ذکر هم کړی دي رسول الله د بیبيانو هغه په دې مناسبت باندې چې دا الله نبی چې موږ په دې خوا کې کینې موږ اکرام کو الله موږ ور باندې اجر راکړي. نو دا صفات چې کړه بچا کې پیدا شي الله به جنت ور داخل کی. رب العالمین دې موږ ته یقیني غیرتین کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.